معاش د یو چا د کړي خدمت عوض او بدل دی. خدمتونه فرق کوي، هغې دپاره په کار استعدادونه فرق کوي. د کار مؤثریت تر بله د یوه شخص د کار مؤثریت یا اهمیت د بل شخص د کار د اهمیت او مؤثریت سره فرق لري. د دې وجې نه د دوه کسو معاش یو شان ته نشي کېدلی. شرعي فیصله ده انزل الناس منازلهم، خلق په خپله کټګرۍ او منزل او مرتبه کې وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمومي تعلیمات دا ورکړي، اکرموا کریم قوم. یو سړی چې په خپل قوم کې او قبیله کې معزز دی او ستاسو خواته راشي، تاسو داسې مه وایئ چې زما د عقیدې یووالی ورسره نشته، زما د فکر و نظر هماهنګي ورسره نشته دی. نه، په خپل ځای کې چې هغه محترم دی او تا له راغی ته به هم احترام کوي.